پخوانۍ زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو زید نامې مزدور و چې ډېر محنت پې کولو او خپل کور به یې ساتلو. جویریه د زید ښځه وه. دوی دواړه به د کرایې یو کوټه کې اوسېدل او خپل وخت پې تېراوه. یو ورځ د کمرې مالک زید ته وایي زیده زه د دې میاشت نه کرایې سیوا کوم که اوسېدی شي صحیح ده که نه ځان له هم کوه. اور زید ډېر غریب وي هغه زیاته کرایه نشي برداشت کولی. نو د دې نه پس زید ځان دپاره د بل کور په تلاش کې ټوله ورځ ګرځي. چې زید ډېر ستړی شي نو یو دوکان ته ورسي او هغه دوکان مالک ته وایي چې مشره زه هر داسې کرایه کور پسې ګرځم ستا په نظر کې یو ښه شان کرایه کور شته؟ نو د دوکان مالک ورته وایي او زویه د کلته یو کور خالی شته. نو زید ډېر خوشحاله شي زه کور خو میلاو شو. خو کله چې زید کور ته نږدې ورسي نو لږ پریشانه شي ځکه چې د کور حالت ډېر خراب وي. د کلي ټول کورونو کې دا کور ټولو نه زوړ وي او خوفناک وي. دیګې زید ته یو بوډۍ اواز وکړي. بوډۍ ورته وایي ای بچي په دې کور کې پیریان دي. زید د بوډۍ خبرو پسې سم وخاندي. نو بوډۍ له غوسه ورشي او بوډۍ ورته وایي بچي دا د هنده خبرې نه دي زړې شویم. زید د بوډۍ په خبرو یقین نه کوي او مالک نه دا کور واخلي. د دې کور کرایه ډېره کمه وي. زید چې کور ته راشي نو ډېر خوشحاله وي چې په لږو پیسو باندې غټ کور میلاو شو. نو چې زید کور ته راشي نو جویریه ورته وایي پخیر راغلی سړیه نن خو د کاره ډېر ناوخته راغلی. نو بیا ورته زید وایي نه ښځي زه خو نن د کرایې کور پسې ګرځېدم او خبري ما ته د کور میلاو شو د دې کور نه غټ او کرایې هم نیمه. نو جویریه ډېره حیرانه شي او وایي ورته ای سړیه دا څنګه کیدی شي کور هم د دې نه غټ او کرایه هم نیمه څه ناسه مسله خو به پکې وي. نو بیا ورته زید وایي نور څه مسله خو پکې نشته خو د دکې ځای خلک وایي چې دې کور کې پیریان دي. نو بیا ورته جویریه وایي ای سړیه ته دا دونه غټه خبره ته دونه په اسانۍ څنګه کولی شي زه خو د پیریانو نه ډېره زیاته یریږم. نو زید ورته وایي ښځې مه یریږه که نه زه در سره یم. او په بله ورځ زید د دې کوټې نه ټول سامان راوچت کړي او لاړ شي هغه نوي کور ته. جویریه چې څنګه دا کور وویني نو ډېره پریشانه شي خو څه کولی نه شي ځکه چې مجبوري یې وي. نو د دې نه پس غونډه ورځ چې دوی دواړه د کور کارونو نه ستړي شي نو بېغمه وده شي. خو چې څنګه نیمه شپه شي نو بره کمرې نه د صندوق راکاږلو اوازونه راځي. نو د اوازونو سره دوی دواړه راپاسي. نو جویریه زید ته وایي چې ورشه بره وګوره چې څه چل دی. نو زید راپاسي او روان شي چې وګورم بره څه دي. نو زید چې څنګه د کمرې ته ورشي وګوري نو دې کې زړې المارۍ او زاړه صندوقونه پراته وي. نو زید کمرې کې اخوا دېخوا وګوري خو څه ورته میلاو نه شي نو خپلې کمرې ته واپس راشي. نو زید جویریه ته وایي ښځې مه یریږه هېڅ هم نشته. خو جویریه ډېره یریدلي خو څه ویلی نه شي چې په سبا زید کار له لاړ شي. اور جویریه خپل کور کارونه کوي زید جارو کوي. خو د کور د هر سایډ نه عجیبه عجیبه اوازونه راځي. ورځ تېره شي شپه شي زید کور ته راشي نو جویریه ورته وایي په دې کور کې ټوله ورځ د چا ګرځېدو اوازونه راځي اور ځینې ټیم څوک نوم اخلي زما. نو زید ورته وایي ښځې ته خپل دماغ کې کینولي چې دا کور د پیریانو دی ځکه تا ته کله اوازونه راځي او کله څوک د ستا نوم اخلي نو خپل دماغ نه دې دا وباسه. نو د دې نه پس دوی دواړه روټۍ ته ناست دي. نو بهر نه یو څیز غورځېدو اواز راشي. نو دوی دواړه ورله ورشي چې وګورو چې څه دي. نو چې دوی کله ور کولاو کړي نو وګوري دروازې سره لاندې یو منګی پروت وي. دوی دواړه ډېر پریشانه شي. نو زید چې کله دا منګی راواخلي نو جویریه ورته وایي اوس به ته وایې چې دا منګی سیدې دلته راوړو که نه. نو بیا ورته زید وایي نه نه ښځې ما ته ښکاري دا غولی کوږ دی. غولی خوږ نه دی ستا مالګه کاږه دي چې نه پوهېږې. جویریه په غوسه کې لاړه شي اور سملي. بیا د نیمې شپې ټیم وي چې د کمرې ورخ پخپله کولاو شي اور یو پیری رادننه شي. کمرې کې توره تیاره شي. نو دواړه خوب نه راپاسي چې دوی دا سترګې څنګه په دې پیري ولګي نو د دوی د خپو لاسونو نه ساه وتي. او په دې کې جویریه زید ته وایي وا سړیه اوس دې زما په خبره یقین شو. نو په دې کې ورته پیری وایي اوبراکا اوبراکا.
زید ډیر زیات ویریږي او پوهه نشي چې څه وکم نو خواته ګیلاس پروتي هغه راوالي نو د یرې د وجې هغه ګیلاس هم د لاسو پرېوځي. پیری ورته کمرې کوټ ته اشاره کوي او وی ورته زما زینه زی. پیری دا خبره وکي او د کمرې نه لاړ شي نو زید غلی غونته کمرې ورله ورشي او پټ پټ ګوري چې پیری څه شو خو پیری ورته نه ښکاري. چې زید واپس کمرې ته دننه شي نو جویریه ډېره غوسۍ او وی ورته ما خو به درته وي خو تا زما په خبرو یقین نه کوو کله به دې وي مانګک دی او کله به دې وي څه دي اوس دې ولیدو مانګکو بس دی ښځې معاف مې کا غلطي رانه وشوه ستا په خبرو مې یقین ونه کو اور ښځې مونږ خو دې بلا سره بله شپه نه شو تېرولی راځه چې هغه ابۍ ته لاړ شو چا چې مونږ ته وي په دې کور کې پیریان دي. نو دی دواړه زر زر د کوره وځي او لاړ شي هغه ابۍ کره نو هغه ابۍ ورته وایي ما ته پته وه بچي چې تاسو به راځئ ځکه ما د کور ورکولاو پرېښی وو. نو جویریه ورته په جواب کې وایي چې تاسو ته څنګه پته وه چې مونږ به راځو. تاسو چې کوم کور ته راغلي یئ دې کور کې څوک درېیمه شپه نشي کولی. دا کور د زوړ قبرستان د پاسه جوړ دی. او سړیه اوس ووایه که نه په دې نیمه شپه به اوس مونږ چېرته ځو. خیر دی بچي دا نننۍ شپه دلته وکړئ او بیا سهار وځئ. نو په سحر چې دی خپل ټول سامان ناټول کی او رواني نو زید د هغې پیریانو کور ته وایي دا اوبه کور د ستاسو مبارک شي. و سړیه څه له راپسې دا پیریان کې